دینه بعد یو خور ته پوس کړی دی چې دا خبره واضحه ده چې یو زنانه بیماری راشي په زنانه د ماهواري چې کوم د حیض بیماری ده نو دا به مونځ نه کوي. نو په دې خبره څه دلیل دی چې دا به روجې هم نه؟ مختصر جواب دې خبرې دا دی چې کوم حدیث کې دي چې دا به مونځ نه کوي نو په دغه کې دا هم دي چې روجې به نه نیسي. الیست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. زنانه چې یعنی ناقصات عقل و دین چې کوم اوږد حدیث دی نو په هغې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي داسې نه ده چې یو زنانه چې کله حایضه شي نو دا نه روجې نیسي او نه مونځ کوي. خو په دې کې دا خبره ده چې د روجو قضا به راوړي خو د مونځ قضا به نه راوړي ځکه عشر زنه دا حدیث دی چې كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. مونږ ته به حکم کېده چې د روجو قضایي راوړو خو د مونځ قضایي حکم به مونږ ته نه کېدو. او په دې باندې ابن حزم او دغه شانته ابن عبدالبر رحمهم الله اجماع نقل کړی ده چې حایضه زنانه چې کوم د روجې پاتې شوي دا به د روجو قضا راوړي. د مونځ قضا په دې نشته دی او د روجو قضا پې لازم ده. والله اعلم.